پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونې ته هم پخیر راغلی. معارض صاحب تاسو د ښاغلي مجاهد وروستۍ څرګندونې څنګه ارزوئ؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو تحقیقي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خبره مجاهد صاحب اوس کې موږ تقریبا ډېر پخوا کوله، کله چې پاکستان دا ګواښونه پیل کړل، کله چې پاکستان حملې پیل کړل، هغه لا مخکې کله چې دا بازینې خبرې ګډوډې کولې، حتی دوی پوځي مشران چې واشنګټن ته وغوښتل سول خبرې ورسره وسولې، هغه وخت چې کډوال راویستل. موږ هم دا خبره کوله دا غربي او پردی برنامې او پروګرامونه دي. پاکستان جوړ شوی هم دې ته ده، پاکستان یو ایالت ته د غربي لړۍ د خپلو مقاصدو د خپلو منافعو د ګټو دپاره د خپلو اهدافو دپاره جوړ کړی او دا پروژې ورکول کېږي. مخکې ته بیا چې دلته زیاتره دلته پوځیان دي چې دا یې روزلي دي او دوی دا کار مخکې ته وکړي. نو دا اوس که مجاهد صاحب دا خبره کوي په جای خبره ده، اما مخکې موږ دا خبره ډېره زیاته کړې وه. بې ثباتي غواړي د سیمه کې، بې امنیتي غواړي، ګډوډي رامنځته کوي. د خپلو عریفانو ایران، روسیه، چین د دوی لپاره غواړي رسوي. عریفان پې خبر دي. ګوره دا نن د قرغیزستان کې د امارات سفیر له چین سره سفیر سره چارواکو سره کتل کېږي. په هغه وخت کې چې دغه برنامه غرب جوړوله، زمیر کابلوف ته ورته افغانستان ته د ایران استازي په لوړه کچه منتل راتله. اتره جمهور د ایران لاړه پاکستان ته ورته ویل چې مقصد که دا برنامه خو تاسې لرئ چې موږ ګټو ته تاوان نه رسوئ. د سیمې هېوادونه خبر دي. خوشبختي په دې کې د امارت اسلامي په خبر، کله چې ټول په خبر هر یو ځان تدابیر نیسي. هوښیار، موفقه، کامیابه، بریالی سیاستمدار بیا هغه ده چې ځان بچ کړي. تر هغه بیا ډېر هوښیار هغه ده چې په دې اړودونه کې ګټه پورته کړي. لکه پاکستان چې اوس ګټې پورته کوي روان ده دا پروژې خپله اخلي. که څه هم امریکا اوس ډېره تکیه په پاکستان نه کوي، په قطر او په ترکیه چې هغه هم د امریکا ډېر لوی پیارتیانې دي لکه په پاکستان، خو بیا هم د دوی سره په هماهنګۍ او په شراکت باندې دغه برنامه ده. موږ باید دې ته ډېر پام وکړو. دلته نورې برنامې هم شته چې متاسفانه پالیسي د عبارت اجازه نه ورکوي څوک هغه حقایق ووایي. مانه په ټوله کې خبره دا ده چې برنامه شته، را روانه ده، جوړیږي. داعشان تیار شوي دي، تیارایي پاکستان د ټي ټي پي په نوم باندې خلک غولوي، ذهنیتونه بلې خواته کوي، ادرسونه بلې خواته کوي. دا حملې چې کوي، دا مسایل، دا نور به دی شاته نور پروګرامونه دي. یعنې په ټوله کې تدابیر نیول دې ته پکار دي. که د هر یوه کار کې، هر عمل کې ګټئ، هغه به ساید ترسره کړي. بالانس سیاست به په پام کې ونیول شي. د شرق او غرب په منځ کې د چین او د روسیې، د ایران د دې نږدې کېدل د افغانستان هم په ګټه ده، په تاوان. ګټه یې په دا ده چې دا هېوادونه زبرځواک هېوادونه دي، د سیمې د ګاونډ هېوادونه دي. کېدای شي دوی سره دوی مرستې راجذب شي، کېدای شي مثلا دوی د افغانستان په ټولو مشکلاتو کې، لکه اقتصادي مشکل لرو، مثلا د نور د حل د ټولو مسایلو کې دوی کومک کولی شي. اما که چیرې سالم مدیریت نه شي، پام ورته ونه شي، کېدای شي بیا د غربي نړۍ سیاستونه راوپاروي، بیا هغوی به تفاوت نه پاتې کېږي. په دې کې بیا افغانستان چون د دوی پر شان مترقي هېواد نه ده، نو بیا هم د زور خبرې دي، جنګ خبرې دي، جهاد خبرې دي، وهل دي او ټکول دي. بیا به دلته جغرافیه دی د دوی د نیابتي جګړې بیا افغانستان کې یا به رقابتونه دلته کېږي. دې ته باید پام وکړو ځکه ورارتونکي وړې وړې اشتباه یا غلطیانې، تېروتنې باعث د ډېره تباهي په دې کېږي چې موږ د سوریې هېواد درس ولیده، غزه او اوکراین ولیدله، جوړ کړي دي تیار په سرحد باندې وایمه، داعشیان آماده کړي. داعش یو ډېر لویه پروژه کېږي، ډېر غټ لاس د چای غټ لاس ده، له ترکیې نیولې، درست د عربي هېوادونو، د امریکا، ټولو
صحیح مارد صاحب ولې د اندېښنو ته په ځواب کې په وار د اسلامي امارت ویاند ویلي چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او په ټوله کې نشته خیر د دې سربیره که وروستۍ پوښتنه ستاسو څخه وکوم آیا په رښتیا هم پاکستان د دا ډول پالیسۍ څخه که دوی کاروي آیا دوی خپل ځان ته ضربه نه رسوي ډېره په لنډو کې مارد صاحب نه صاحب یو دا خبره د زبیل الله مجاهد زه حکم ته صحیح وای داعش نسته داعش رالیږي دې باندې خبر اوسه پروګرام ورته جوړ کړی دی ډېر دقیق له چین له خوا هم رالیږي د ایران له خوا هم رالیږي له مختلفو یو خواته بلې خواته دا قصه روانېږي یو خدای نخواسته که سم مدیریت نشي لکه سوریه او د بمبارونو دا شیان به کې نه پاکستان تاوان نه ویني پاکستان ماموریت اخلي ځان تر بچوي پاکستان د 50 کال له جګړو د افغانستان چې ماموریتونه واخیستله تاوان یې ونه لیده غیر د دې څخه ګټه یې وکړه فایده یې وکړه درست ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم